السلام علیکم. زما نوم فاطمه وحید دی او زه فیزیوتراپیسټ یم. ستاسو نوم څه دی؟ فاطمه وحید. فاطمه وحید، مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ. زما پوښتنه دا ده چې که شیطان موږ ګناه ته هڅوي نو شیطان څوک هڅوي؟ البته هر څه د الله په خوف او د هغه په اراده دي، نو شیطان څوک هڅوي؟ زما پوښتنه دا ده چې که موږ کوم غلط کار کوو نو شیطان موږ ورته هڅوي، خو شیطان څوک هڅوي؟ که تاسو قرآن کریم ولولئ په ډیرو ځایونو کې د ابلیس یادونه شوې ده او په قرآن کې شاوخوا 7 ځایونه شته چې الله جل جلاله ابلیس ته وایي چې سجده وکړه. الله ملایکو ته وویل چې سجده وکړئ. هر چا سجده وکړه بغیر له ابلیسه. او موږ پوهیږو چې په قرآن کې ذکر شوي چې الله تعالی ابلیس ته په غوسه دی او وایي چې سزا به ورکړي. نو ابلیس له الله تعالی څخه غوښتنه کوي چې ورته مهلت ورکړي چې د هغه سزا وځنډوي، او که ته ما ته مهلت راکړي نو زه به ستا خلک بېلارې کړم. نو الله تعالی په سورت بقره کې ځواب ورکوي چې تا به زما په نیکو خلکو زور ونه رسیږي، ته به یوازې هغه خلک بېلارې کړي چې زما نه دي، خو تا زما په خلکو زور نه رسیږي. نو ابلیس الله تعالی ته ننګونه کوي او موږ پوهیږو چې الله به تل بریالی وي. نو دا په دنیا کې زموږ لپاره یو امتحان دی. دا زموږ لپاره امتحان دی چې موږ په الله ایمان لرو که نه. نو قرآن د هدایت کتاب دی. زموږ پوښتنه دا ده چې ابلیس څوک هڅوي؟ ابلیس خپل ځان خپله هڅولی دی. هغه مغرور و. ابلیس د الله ډیر عبادت کوو، خو هغه په دې مغرور و چې انسان یې له خاورې پیدا کړی. زه له رڼا یم، زه له اوره یم او زه تر هغه لوی یم. نو ډیر ځله زموږ تکبر موږ دوزخ ته بیایي. نو دا د ابلیس تکبر دی چې هغه یې وهڅوه او دوزخ ته به یې بوځي. هیله دا چې پوښتنې باندې پوهېدلي وای. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله